په کندهار ولایت کې د سپردري او KPF ځواکونو تازه میړانه او وطنولي. په کندهار ولایت کې د یو مشهور قومندان په شمول 14 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره شپه د ملي امنیت سپردري قطعي ځانګړو ځواکونو او KPF ځواکونو د کندهار ښار 15مه ناحیه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د طالب قومندان زین الله مشهور په حاجي افغان په شمول طالب ترهګر محب الله مشهور په حافظ جان مشهور په هدایت الله عزت الله او څلور نور نامعلوم وسلوال طالبان وژل شوي دي. همدارنګه طالب ترهګر حمید الله مشهور په حاجي بلال او نور څلور نامعلوم وسلوال طالبان مرګوني ټپیان کړي دي. په دغو عملیاتو کې د طالبانو څلور ښځې 9 ترکشان چې طالب ترهګرو به ترې د جنګ پر وخت استفاده کوله په مکمل ډول له منځه وړي او همدا ډول تېره شپه شاوخوا 9 بجې او 10 دقیقې د کندهار د ښار د 8 او 13 ناحیې د ویش په ساحه کې د طالب ترهګرو په سپین رنګ ډاکسن باندې هم موټر باندې د دوی خپل ځای پر ځای شوی مین انفجار وشو چې په نتیجه کې طالب ترهګر محمد ګل مشهور په حمیده او لالی مشهور په حمید باندې وژل شوي او زخمیان شوي دي او همدارنګه 2 میله M14 او موټر په مکمل ډول تخریب شوی او له منځه تللی دی. بلخوا افغان هوایي ځواک د یو هدفي برید په ترڅ کې طالب سرګروپ بصیر مشهور په خاکسار له 40 نورو ترهګرو سره یو ځای د پکتیا ولایت مربوطاتو کې وژلی. یاد سرګروپ د پکتیا ولایت د ابراهیم خیلو ولسوالۍ اوسیدونکی و. امنیتي سرچینو صحیح نیوز ته وویل چې نوموړي څه موده وړاندې د ابراهیم خیلو سړک په ماینونو پوښلی و چې د څو کورنیو ژوند یې هم واخیسته. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.